د هیواد څخه د وتلي ولسمشر محمد اشرف غني تازه او په زړه پورې پیغام او مهمه غوښتنه یې له نوي حکومت یعنی طالبانو څخه دا چې ولسمشر غني طالبانو ته کوم پیغام او غوښتنه وړاندې کړې او طالبانو څه جواب ورکړی. ویډیو تر پای وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. ولسمشر محمد اشرف غني په هیواد کې تر همدې سقوط نږدې موده وړاندې یې یوه ورځ په سټیج وینا کوله. طالبان یې مخاطب کړل، راځئ امنیت کې تاسې لاس راکړئ، اقتصاد له ما نه وغواړئ. که غواړئ افغانستان ته په اقتصادي توګه حرکت ورکړو تر څو په خپلو پښو ودرېږي، له احتیاج او بېوزلۍ خلاص سي، څوک مجبوره نسي چې د لوږې له لاسه خپل اولاد خرڅ کړي تر څو پرې نور وږي اولادونه وساتي. کاش د واکو ځواک د هوس پر ځای یو بل ته لاسونه ورکړل سوي وای، د جګړې پر ځای دایمي سولې، ثبات او اقتصادي ټینګاو ته کار سوی وای. هیڅوک بیګانه نه وای بلل سوي او د افغانستان دا ځوانه بشري پانګه داسې تیت و پرک نه وای سوي. چا به هم اوس د لوږې له لاسه د موټر ټایرونو ته ځان نه غورځاوه، نه به یې ځان وژنه کوله، نه به یې خپل اولادونه په ډک بازار کې پلور ته وړاندې کاوه، نه به هم د پوهنتون پروفیسور او یا هم پروفیسورې په ریړۍ کې د پراټو خرڅېدو ته ودرېده، نه به هم د ښوونځي او پوهنتون ښوونکي د چا بوټونه د 10 روپو لپاره رنګول، نه به هم د نانوایي مخې ته د وږو تږو ګلالیو ماشومانو فقر او فریاد لیدل کېده، نه به هم د خوړو نړیوال پروګرام ویل چې د لوږې له لاسه به 2 میلیونه افغانان مړه سي. کاش هر لوري د خپلو هڅو او خواریو په محراق کې یوازې افغانستان او افغان انسان ته لومړیتوب ورکولی. نن به مو دا قیامتونه خلکو نه تجربه کول، نه به چا د وښو خوړلو تجویز کاوه، نه به دا تیښته وای، نه به دا دوزخي ژوند. خو متاسفانه چې یو بل یې ونه منل، یو بل یې ونه زغمل او هر چا ویل چې من خو زه یم او په دې توګه افغانستان یو فرصت ضایع کړ. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. د لا زیاتو معلوماتو لپاره له موږ سره پاتې سئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.